سلامونه وخت مو بخیر د تیرو نیوز څلرویشت رسنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د 11 او د 2024 زیږدیز کال د مارچ لومړۍ ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې په کندوز ولایت کې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د دې ولایت په مرکز ملي کرکټ لوبغالي کې د رمضان جام په نوم 10 ورځې کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ونډه اخیستې چې په دوو ګروپونو کې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. پروان ولایت کې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د دې ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 10 ورځې کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې 20 لوبډلو ونډه اخیستې چې د 14 ورځو په موده کې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. او د نړیوال سپورټ له ډګره د 2026 نړیوال 20 ورځ جام سیالیو په دوام د سویلي افریقا لوبډلې د دغو سیالیو په غوره اتم پړاو کې د 5 ویکټو په ساتلو سره زیمبابوې ته ماته ورکړه او د شپږو بشپړو امتیازونو په ترلاسه کولو سره نیمه پای لوبې ته لار وموندله. دا په دې پړاو کې د سویلي افریقا درېیمه پرلهپسې بریا وه. او د سپورټ ډګر وروستی خبر همدا چې پاکستاني لوبډله له نړیوال جام بهر شوه. که څه هم پاکستان د اته غوره لوبډلو پړاو په خپله وروستۍ لوبه کې سریلانکا ماته کړه، خو ویې نشو کولی چې کوربه سریلانکا له 140 منډو وړاندې وسوځوي. له دې پایلې وروسته په روان نړیوال جام کې د پاکستان وخت پای ته ورسید. سپورټي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.